کنفرانس پایلې ډېرې زیاتې مثبتې وې. د کنفرانس نه د افغانستان حکومت د افغانستان ټول ولس جنیوا طرف ته سترګې په لار وو چې د جنیوا نه به ښه پیغامونه راځي. همزمان ورسره تشویشونه هم موجود وو، ول چې د کورونا حالت په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی، په ټوله نړۍ باندې منفي اغیزې کړي دي. نو موږ سره تشویشونه وو چې په هغه اندازه چې موږ توقع وایه ضرورت هم دی، په هغه اندازه به کومکونه ونه شي. مګر څنګه چې پای کې تاسو ته معلوم شو، نړیوال خپل مرستو د دوام په هکله خپل هوډ ښکاره کړ او ډېر قوي هوډ یې وښوده. چې یعنې تاسو ګورئ چې هغه کومکونه چې دوی اعلان کړل د 4 کالو لپاره تقریبا 14.4 میلیارده ډالر په 4 کالو کې به دوی تعهد کړی دی چې مصرف بشي. البته شرایطو پر اساس تعهدات به مونږ ورکړي هم دي، په هغو تعهداتو پر اساس هر کال به د هغه کتل کیږي، ارزیابي کیږي، به د هغه پر اساس به بل کال ته هم دوام ورکوي. نو دې پر اساس کلنۍ تر اوسه پورې هوډ یا تعهدات چې مونږ سره شوي دي تقریبا 3.2 میلیارده د کال به مصرف کیږي یا تعهد وشو د مرستو چې دا به موږ لخوا دوی لخوا به موږ سره مرسته کیږي او موږ به په انکشافي او پراختیایي چارو باندې مصرفو. تاسې د شرایطو خبره وکړله، د مرستندویه هیوادونو دغه شرایط کله ځانګړي کوي. آیا هغه څه و چې په تیر جنیوا کنفرانس کې ورباندې خبرې شوې او که دا وار پکې څه بدلون راغلی؟ نه، تیر جنیوا کنفرانس کې چې کوم خبرې درلودې هغه اسانه غږ به همدا و چې پخوا به 4 کاله یو ځلې به اعلان وشو، نو بیا به په 2 کاله بعد یا 3 کاله بعد به یو مجلس ورسره درلوده. مګر دې ځل شرایط دا دي چې یعنې موږ باید هر کال د دوی سره کینو، پیشرفتونه باید وګورو څومره پرمختګ شوی دی، هغه شرایطو باندې چې فساد سره مبارزه ده، د ښځو د حقوقو ساتنه ده، همداراز د آزاد مطبوعاتو حقوق د دوی تامینول دي، همداراز د صلح د پروسې په هکله چې یو مثبت پیغام و حکومت د افغانستان ته هم او طالبان ته هم چې د صلح پروسه د افغانانو په رهبري باید پر مخ ولاړه شي او افغانان په خپل منځ کې باید خپل مشکلات سره حل کړي، چې دا یو ښه خبر دی، مثبت هغه دی. او همزمان دوی په تاوتریخوالي په کمېدو باندې ډېر ټینګښت درلوده، چې یعنې تاوتریخوالی داسې نه کېږي چې همزمان د سولې خبرې روانې وي، همزمان تاوتریخوالی زیات شي په هېواد کې. په دې باندې ډېر کلک تشویش یې وښوده نړیوالو او همزمان تاکید یې په همدې و په حکومت او په طالبانو باندې چې په دې حق کې جدي ګامونه پورته کړي او یو تفاهم ته راسره ورسیږي او هر څومره زر د اوربند شرایط باید برابر شي. د فساد سره مبارزه یو له هغو ټکو څخه وه چې ډېری ګډونوالو ورباندې نیوکه کوله. ولسمشر هم په خپله وینا کې دغې خبرې ته اشاره وکړله. تاسې یا د افغان حکومت تر اوسه څه کړي چې دغه ستونزې ته د پای ټکی کیږي او د نړیوالې ټولنې په دغه برخه کې څه غوښتنه وه؟ آیا هغوی سره په کوم بخش کې کومک کولی شي تر څو د دغه لاسته راوړنې سفر لنډ شي او یا په اسانۍ سره دغه مشکل حل شي؟ بله، موږ چې کومه برنامه دوی ته وړاندې کړه، کوم سند مو د افغانستان د صلح او د پراختیا ملي سند مونږ دوی ته وړاندې کړ، په هغې کې مونږ ساحات هم مشخص کړي دي چې یعنې مونږ به په هغه پروژو په هغه ځایونو کې به دا کومکونه مصرفوو چې د صلح د پیل او د پاید لامل وګرځي، یعنې یو پایدونکې صلح باید مونږ ولرو. د صلح نه بعد وروسته به کوم ځایونو کې مونږ سرمایه ګذاري کوو تر څو چې د خلکو په ژوند د افغانستان په اقتصاد باندې مثبت اغیز ولري. همزمان مونږ د ښې حکومتوالۍ لپاره د فساد سره د مبارزې لپاره کلک هوډ او کلکې برنامې ورته وړاندې کړي دي تر څو جدي اقدامات وشي. مونږ پخوا هم خپل اقدامات کړي دي. ما لکه د کنفرانس په سر کې مې چې وویل پخوا چې کوم مونږ ژمنې کړي وې د دوی سره 90% هغه ژمنې تطبیق شوي دي، مګر لا هم ستونزې شته، لا هم د فساد تشویش هم د حکومت د افغانستان سره دی او هم د نړیوالې ټولنې سره دی. مګر خوشبختانه تاسو ګورئ چې خپل جلالتمآب رئیس جمهور هم د فساد په هکله یو ډېر واضح پیغام ورکړ او د نوی کمیسیون د فساد سره د مبارزې لپاره جوړ شو. دا هم یو مثبت ګام و، په مثبته ورته وکتل شو نړیوال ټولنې لخوا هم. او د معاون صاحب د اول په خبرو کې هم تاسو ولیدل او اوس هم تاسو ګورئ چې د فساد سره د مبارزې په هکله ډېر کوټلي ګامونه موږ پورته کړي دي او ورځ تر بلې د فساد سره د مبارزې
پلان یا تطبیقي کارونه هم لا هم ګړندي کېږي. او یو خو ګورئ موږ تعهد نړیوال ته همدا و چې خودکفایي طرف ته به ځو. افغانستان خودکفایي یوازې په دې نه راځي چې موږ خپل عواید لوړ کړو. د په راتلونکي کال بودیجه کې یا دغه تعهدات چې موږ سره وشو، یعنې موږ په 10 ساحاتو کې سرمایه گذاري کوو چې په هغه ځای کې چې زموږ عواید دي هغه باید په مکمله توګه راټول شي، ضایعات باید پکې کنټرول شي. لکه په ګمرکاتو کې چې راتلونکي کال ته موږ تقریبا $50 میلیونه ځانګړي کړي دي چې په ګمرکاتو کې موږ سکینرونه او ډیجیټلي ترازوګانې او نور الکترونیکي سیستمونه نصب کړو تر څو چې د فساد مخنیوی وشي او همزمان سکتور خصوصي ته سهولتونه ایجاد شي تر څو دوی د ګمرکات سره چې کومره د دوی راکړه ورکړه ده، تګ راتګ دی، هلته نه دوی ته سهولتونه ایجاد شي، ډېر وخت مصرف نشي او زموږ کارمندانو سره دوی تماس باید کم شي. همداراز هغه پروژې چې عایدزادي یا عواید راوړي حکومت د افغانستان ته، په هغو کې هم راتلونکي کال کې سرمایه ګذاري زیاته کړې ده. د معدن په بخش کې بودیجې د لارې هم او همچنان دا کومکونه چې راځي د دې کومکونه به هم اکثرا په داسې پروژو کې مصرف کیږي چې به عواید راوړي. د ښې حکومتوالۍ لپاره هم کلک هوډ او کلک تعهدات هم د نړیوال ټولنو سره هم په دې برنامه کې وکړل چې یعنې موږ به په داسې ځایونو کې سرمایه ګذاري کوو هلته هم چې د خدماتو د عرضه کولو په بخش کې هم ښه والی راشي او عواید هم چې هلته ضایع کیږي، فساد دی، د هغه باید مخنیوی وشي او عواید هم په ښه توګه راکم شي تر څو زموږ اکتفا پر خیراتونو یا په نړیوالو مرستو باندې هر څومره کمه شي. د دې جنیوا کنفرانس یو نوښت یا بدلون که ورته وایم دا و چې دا د سولې د خبرو سره هم مهاله ترسره کېده. فکر کوئ دا کنفرانس به د سولې په خبرو کوم تاثیر ولري؟ بله دقیق ده، ولې چې ځینې مرستندوی هیوادونه تاسو ولیدل چې دوی هغه تعهد هم چې اعلان کړ، یو شرط هم دا و چې باید د صلح په خبرو کې پیشرفت باید وشي. صلح باید خپله د افغانانو پر منځ کې خبرې وشي او د افغانانو پر رهبري باید پر مخ لاړه شي. نو دلته یو واضح پیغام حکومت د افغانستان ته او همزمان طالبان ته هم پروت و چې یعنې که ځینې شرایط تطبیق نشي او صلح چارې پر مخ لاړ نشي چې حکومت د افغانستان ولس کلونو راهیسې سولې ته منتظر دی او د سولو تنده د افغانستان ولس ډېره زیاته ده، باید دې ته هر څومره زر رسیدګي وشي. نو موږ هیله لرو چې حکومت د افغانستان خو دې ته آماده دی، شرایط هم برابر کړي دي، طالبان هم دې ته غاړه کېږدي تر څو چې دغه مرستې شوي دي دا باید دوام ومومي او افغانستان د خودکفایي طرف ته او د خلکو اقتصادي ژوند او یا د افغانستان اقتصاد د ښه والي طرف ته باید پر مخ ولاړ شي. که څه هم د مرستو د دې جنیوا او تیر جنیوا کنفرانس د مرستو په مجموعه کې دومره فرق نشته، خو بیا هم هیله کېدله چې اوسني حالت ته په کتلو سره او د سولې د پروسې ترڅنګ شاید دغه ډېر شوی وی، خو خبره معکوسه وه، سږکال د مرستو لیوالتیا کمرنګه وه. تاسې عامل څه بولئ؟ زه خو فکر کوم چې خبره برعکس وه، یعنې مونږ انتظار دومره نه درلوده، ولې چې شرایط په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس د لاسه د ټولو هیوادونو په اقتصاد باندې منفي اغیزې کړي دي. هیڅ هیواد دې ته آماده به نه وي چې د خپلو خلکو پر ځای په نورو د بل هیواد په خلکو باندې سرمایه ګذاري وکړي. مګم خوشبختانه د هغو خبرو یا هغو توقعاتو پر خلاف موږ سره ډېرې زیاتې مرستې وشوې. موږ توقع درلوده چې شاید مرستې 25% د نورو کلونو په پرتله کمې شي، مګم خوشبختانه هغه درست نه وه. اوس هم چې د نورو کلونو په پرتله کمې شوي هم دي، تقریبا 12% کمې شوي دي. دغه 12% کمښت په کتو سره فکر کوئ دا مرستې د 2023 کاله پورې په عامه خدماتو کې او د افغانستان په اقتصادي بسیاینه کې بسنه به وکړي، پوره به وي، او که نه نو ستاسې تګلاره به څه وي؟ موږ چې څنګه کوم شرایط هم چې ښودلي دي، کوم برنامه هم چې وړاندې کړي ده، د سند د ملي سند د صلح او د پراختیا سند، که دا مرستې پر هغه شرایطو باندې موږ ته راشي او موږ وکولی شو چې د ټول شرایط تطبیق کړی شو، نو دا به ډېر مثبت پایلې هم ولري او د افغانستان په اقتصاد باندې به ډېر
او د خلکو د ولس په ژوند باندې به ډېر مثبت تاثیر ولري او موږ به انشاءالله وکولی شو چې 2024 پورې په کافي اندازه به موږ پرمختګ کړی اوسیږي تر څو چې د خودکفایي طرف ته لاړ شو.